د هرات زلزله کې سلګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت ځایي چارواکو رسنیو ته ویلي په هرات کې د زلزلې له امله سلګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نورو ټپیان. ملګري ملتونه هم وایي چې د پرونۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 360 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. په هرات کې د اسلامي امارت له طبیعي پیښو سره د مبارزې امیر مولوي عنایت الله صابر رسنیو ته ویلي اټکل کوي چې په 1500 کلیو کې نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. نوموړی چې تازه زلزلې ځپلو سیمو ته ورغلی زیاتوي چې له 1500 زیات شهیدان دي. د ښاغلي صابر په وینا چې په 1500 کلیو کې نږدې 1700 کسانو ژوند کاوه چې د ده اټکل له مخې ښایي یوازې 2 یا 300 ژوندي پاتې وي. چارواکي وایي ویره ده چې د زلزلې له امله د اوښتې مرګ ژوبله به ډېره لوړه وي، ځکه دوی وایي څو کلي په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. ښاغلی صابر وایي نږدې ټول مړي تر خاورو لاندې پراته دي او اټکل نه کوي چې څوک ترې ژوندي پاتې وي. په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات د زنده جان ولسوالۍ چې ډېره مرګ ژوبله پکې اوښتې له ښاره لرې پرته سیمه ده چې انټرنیټي خدماتونه هم نه لري. فرانس پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په حواله رپورټ ورکړی چې دا د تلفاتو لومړنۍ شمېرې دي او د دقیق شمېر د موندنې هڅه کیږي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو زیات شمېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي او خلک تر ړنګو ودانیو لاندې د بند کسانو او یا د مړو راویستلو په هڅه کې دي. ځایي اوسېدونکو رسنیو ته ویلي چې د هرات زنده جان ولسوالۍ 4 کلي ډېر ځپل شوي دي. 45 کلن بشیر احمد فرانس پریس ته ویلي دفتر کې ناڅاپه ودانۍ زورورې زلزلې ولړزوله. په دیوالونو کې درازونه وشول او د ودانۍ ځینې دیوالونه ونړېدل. ویلي وضعیت ډېر ویرونکی و، له خپلې کورنۍ سره اړیکه نشي نیولی ځکه ډېرې ځپل شوي سیمو کې ټلیفوني شبکې هم زیانمنې شوي دي. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي ښایي د زلزلې له امله رامنځته شوي ځینې زیان پراخ وي. د ادارې ویلي په تیر کې په دې کچه پیښو کې په ملي او سیمه ییزه کچه لاسنیوي او مرستې ته اړتیا پیښه شوې ده. د زلزلې کچه د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې ده. د لومړي ځل وروسته څو ځله د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. افغانستان کې د سره صلیب دفتر پر ایکس یو بیان کې ویلي زلزله ځپلیو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یا د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ښودلو ترڅنګ ویلي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو ترڅنګ د دوی مرستندویه ډلې هم د پیښو سیمو ته رسېدلې دي.